درنو ملګرو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست، وخت او چارې به مو په خیر وي، ژوند به مو په خیر وي، تاسې به هم ښایست، صحت به مو هم ښه او زندګي به مو ښه تېرېږي. ملګرو راځئ چې نن در باندې د اسټرالیا په میلبورن ښار کې د ریزن وایر په نوم باندې یوه سیمه ده چیرې چې زه زندګي کوم، دا ساحه در باندې وګورم. دا ساحه ما لکه وړاندې چې ول د ریزن وایر په نوم باندې ده، که ما یې نوم غلط کړی ځکه زه بخښنه غواړم، خو دا ساحه دلته ټول زندګي او ټول د اسټرالیا میلبورن ښار چې دی ټول همدا شکل جوړ دی. خو نورو ساحو ته خو یې زه نه یم تللی، خو په دې کومه ساحه کې چې زه زندګي کوم زه همدلته یم، دلته په همدې ساحه کې زه ژوند کوم. مخامخ تاسو ویلي دلته بیا خلک چې ډېر تر ډېره پورې هغه دغه خبره ده، زموږ تاسو په سارا په اصطلاح کې ول د سپو ډېر شوقي، سپي ډېر دغه کوي. خو د دې یو څه ته چې ما وکتل، د دې خلکو کم انګیزه چې ما واخیسته، دا خلک واقعیت هم د خپل وطن سره بېحده مینه لري او د خپل وطن سره دونه مینه لري چې زه هیڅ سوچ هم نسم کولی. نو بیا ژړا راته پر دې ودرېږي چې دا زموږ وطن ولې داسې نه دی. دلته تاسو ګورئ دا هر څه چې لویشت نږدې هم دا قدر کې خامه سیمه نشته، قدم هغه داسې چمن دی، دا وګوره دا چمن دی او هر سړي دا خپل کور داسې جوړ کړی دی چې زموږ تاسو په وطن کې هغه ډېر غټ سړی ورته وایي دا خپل کور دا سیستم دا ژوند دا وګوره دا او دا خپل کور هر سړي داسې جوړ کړی دی، دا هر کور داسې جوړ دی لکه زموږ تاسو په سیمه کې چې دا ډېر غټ سړی کوري. نو زه دلته د خپل کور څخه د باندې لږ څه اندازه راوتلی وم، خیر بیا بلې ورځې م بلې سیمې ته بیا م دلته نو اوس دا چې زه ستاسو سره خبرې کوم، دا اوس مهال دا به یو بل چوک دی، دا هر چوک هم داسې جوړ دی. مثلا زه ستاسو سره خبرې کوم، دلته نو اوس مهال تقریبا داسې شپږ نیمې بجې دي او اووه بجې دي د مازدیګر، بس نو لمر پر لوېدو دی، لمر پر لوېدو دی، زه داسې مخامخ روان یم، دا بیا داسې بله سیمه ده. خو دې خلکو واقعیت هم خپل وطن ته ډېر کار کړی دی او ډېر څه یې کړي دي. زه حیران دې ته پاتې یم چې موږ ولې دغسې شاته پاتې یو، څونه شاته پاتې یو او زموږ وطن ولې نه دی جوړ، زموږ خلک ولې دغه د وطن سره مینه احساس نه لري د خپل کور ده. حتی زه به په دې باور هم یم چې دغه ساحه چې زه ګورم چې دا یو ښار دی، چې دا یو ښار دی، د کورونو د باندې منطقه ده دومره پاکه ده. زه په دې سوچ کې یم، زه په دې باور یم چې زموږ په وطن کې به د ډېری خلکو که مثلا هغه په لرې پرتې سیمې وي په صحراو کې، د هغو کورونه به دغه ډول نه وي پاک، دغه ډول پاک به نه وي. دلته که څوک سپینې جامې څوک هماغوندي، دا هر سړي ګوره د خپل کور سره دومره زحمت ایستلی دی، دا هر سړی چې سوچ ګوره دا د دې کور دی، دا یې درخته ده، دا یې ګلان دی، دا د دې کور دی، دا یې درخته ده، دا یې ګلان دی. او نو دې خلکو د دې خپل کورو سره د دې خپل ښار سره د باندې منطقه ته دا ګورې دونه دغه یې کړي دي. ما خبره وړاندې مې دا کوله چې زموږ تاسو د خلکو کورونه به داسې نه وي پاک، د ډېرې ده چې مثلا هغه لکه د دیو دا ښار چې پاک دی، حتی هغه دولتي ادارې خو هلته موږ تاسې ټول زوته بند لیدلي به مو وي، هغه دغسې نه دي پاکې لکه د دیو چې دا ښار پاک دی. ته وګوره دغه هر سړي د خپل کور دپاره دومره زحمت دومره څه ایستلی دي. بله مسله دلته دا ده، دا خو د پاکوالي موضوع ده چې دیو خلکو دغه پاکۍ ته دومره دغه کړی دي چې مثلا د خپل کور ځای دونه پاک ساتلی دي. بله موضوع دا ده چې دلته په دې سیمه کې مثلا کس په کس غرض نسته، کس په کس غرض نسته، مثلا چې مثلا ته څه کوې چیرې ځې څه نه کوې، هر سړی په خپل کار باندې مصروفه دی. په افغانستان کې که ته روان یم په تا پسې به یو سړی خبرې کوي چې ووایي ولا دې وګوره سره کم کوږ وږ روان دی، سره کم خولې په سر ده، یا سره کم ووایي دې لنګوټه ولې نه ده تړلې، یا مثلا ته دا وګوره مثلا حتما به یو خبره در پکښې کې کوي. خو دلته دا مسلې نسته، دا یو بل ښه والی دی، یو هغه ښه خبره یې دا ده. بله موضوع په دې کې دلته دا ده چې دلته
د دې ښار په پاکوالي کې ښاروالۍ ونډه نه ده اخیستې، دیو خلکو خپله ونډه اخیستې ده. د خلکو دا وګوره د هر سړي خپل کور دی، دا یې موټر دی څومره پاک، او دا یې هم کور دی، دا د هر یو ځای دی. مثلا د هغوی هر یو کور ته دی په خپلو پیسو دا دغه رانیولي دي، موږ تاسو په دې اصطلاح کې ورته کچرداني وایو. دا دیو په خپلو پیسو رانیولي دي. دلته که څوک سګرېټ هم وي هغه راځي دې ته یې اچوي. ته وګوره دا د دیو د کور مخ دی دومره پاک دی. نو تر ننه پورې خو دا ویډیو چې دومره ما اوس زه کوم، انشاءالله بیا په راتلونکي کې به زه بیا نور معلومات درکړم. بله موضوع دا ده چې د دې موټرو په اړه باندې بیا وروسته معلومات درکوم چې دا څنګه موضوع ده. نو دغه نن لنډ معلومات و چې د استرالیا کې د میلبورن ښار کې چې زه اوس اوسېږم او د ریزن وایر سیمه ورته وایي، د همدې سیمې په اړه مې دا لنډ معلومات درته درکړه. نور منو پر خدا اسپارم.